सूरत التوبه دام هغه سورت دی چې کثیر الاسماء ده ډیر نمونه لري دا سورت. یو نوم یې دی سورت التوبه، دویم نوم یې دی سورت الفاتحه شرمون کی سورت، دریم نوم یې دی سورت العذاب، څلورم نوم یې دی سورت المقشقشة، بل نوم یې دی سورت المنفره نفرت دی پکې د منافقانو نه، شپږم نوم یې دی سورت البحوث بحث او تفتیش کې د منافقانو د صفاتو، بل نوم یې دی سورت الحافره کنستون کې د حالاتو د منافقانو، بل نوم یې دی سورت المدمدمه د هلاکت ذکر دی پکې، بل نوم یې دی سورت المخزیه رسوا کون کې دی، بل نوم یې دی سورت المنکر عذاب ورکون کې دی، بل نوم یې دی سورت المشدده اسغلون کې دی، بل نوم یې دی سورت البراءت. عربت مخ کی سورت سره ده یو دا د مخ آداب القتال فی سبیل الله ذکر شو، د الله په لار کې د جنگ کولو د جهاد کولو آداب ذکر شو. دې صورت کې فرق زوال ذکر کړي، هغه ډېر ذکر کړي چې هغه سره جنگ کول پکار دي، مشرکین د اهل کتاب کافران. د مخ کې امر بالقتال، دې صورت کې اسباب د وجوب القتال ذکر کړي. درې مخ کې قتال او جهاد واجب دی، فرض دی. دې صورت کې جوابات کې د بعض سوالاتو. څلورم مخ کې صورت اخر کې د مومنانو څلور قسمونه بیان شو. یو قسم پکې کافر مو، دې صورت کې وایي چې یو بل قسم د تخیمه هغه ته منافقان تاریخ قبایح ذکر کوي. پنځم رب د دې الته ویل چې غنیمتونه به څنګه تقسیمه، دې صورت کې وایي پر زکات به څنګه تقسیمه. دعوه صورت القتال والجهاد بمخالفت جميع اعداء التوحید، قتال او جهاد کول په مخالفت د ټولو دشمنانو د توحید کې. د اسلام ټول دشمنان دي، د ټولو تر جهاد کول قتال کول. خلاصه سورۃ د سورۃ کې څلوري شي دي. اول ایسا 28 نمبر آیت پورې دا دې کې ذکر کوي اولا اقسام مشرکانو او داغي احکام ذکر کوي. اول قسم مشرکین محاربین چې نقص د عهد کړي له حکم ادا د چې سره اظهار البراءت کې او څلور میاشتې مهلت ولور قیام او قتال ورسره کوي تر دې پورې چې توبه وباسي. دویم قسم مشرکان چې لوسه مات کړي او پاغي کې وفا نه دا کړي، ثم مطلب معنا لوسه کړي. دویم قسم مشرکان او پاغي باندې وفا کړي دا ولال داغی حکم دار چې عهد سره د خپل مودې پورې پورا کوي. دریم قسم مشرکان مستعمرین دي چې په امن باندې راځي، په پاسپورت باندې راځي مسلمانانو ملک، حکم ادارې چې امن ولور کې دي کافرانو ته پاسپورت ور کوي. په دې لپاره چې قران واوري امید شته چې ایمان راوړي. به ذکر کوي موانع اربعه. توم آیات نا خلک اعتراضونه کوي څلور د جهاد په معنا کې داغي جوابات ذکر کوي په تفصیل او داغي قبایح ذکر کوي. په دا سورۃ نازل شوه د سورۃ التوبه په نهم کال د هجرت، مکه پاتم کال د هجرت باندې فتح شوی و. مخکې مشرکانو هغه به حجونو تراتل او مشرکین سره صلح کړي و. نبی صلی الله علیه وسلم نو مشرکانو سره صلح کړي و، پای کې لس کال لیکل شوی و. وکاله پس دي مشرکانو نقض عهد وکړ. نو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم ابوبکر رضی الله عنه حج ته لګل فتح مکه نه رستا دا آیاتونه به علی رضی الله عنه رستا ویوړو او صحابو دی ویل چې اعلان برات وکړي چې روان کالبا پرپن سره مشرکان هغه به حج نه کوي. دا وخت کې دا صورت نازل شوه او غزوه تبوک هم په دغه کال باندې واقع شوی و. بل مسله دا چې د صورت فاول سره کې بسم الله نشته نو ولې نشته نو د بسم الله د نه لیکلو یو وجه عامل ته دا بیانول پکار دي چې دې ان شاء الله نو ورا لګلې. کله چې الله نو ورا لګلې نو الله چې نه در لګلې نو لیکل شوی هم نه دا. هر صورت فاول سره کې الله بسم الله نازل کړي را دې صورت فاول سره کې نو ورا لګلې. بل وجه حدیث د عثمان داغین معلومیږي کله چې عثمان ابن عفان رضی الله عنه د قران جمع کولا صحابه را جمع کړه
هغه مراجمه کړیو قارینو هغه ویلي چې موږ سره د سورۃ توبه باره کې نس نشته دی چې دا پلانې صورت پسې ولي کوي. هغه اجتهاد وکړو چې د سورۃ توبه سره مناسبت چې د سورۃ الانفال سره دی مضمون یو شان دی. نو دا یو ټوکړه د جز دی. صحابو په اجماع وکړه اجتهاد وکړو. نو دا سورۃ انفال سورۃ توبه سورۃ انفال پسې ولي کړه. بسم الله الرحمن الرحیم براءة من الله اعلان د جدائی دے طرف د الله او د رسول نام او رسوله او طرف د رسول نام الى الذين كسانوا حت من المشركين چلو ذکر تاسو د مشرکین نام لو ذکر تاسو د مشرکین نام تقدیر دے او لو سے مات کله دے پس یو فی الارض منا دا مهلت ذکر کئ وګرځي پزماګه کې 4 اشهر تلور میشتي عالم په شی انکم یقرن تاسو مشرکان او غیر معجز الله نشي کمزوري کول الله لرا نشي بچ کېدل د الله د عذاب نه او دی باندې په شی وان الله یقینا الله مخزل کافرین شرمون کې د لپاره د کافرانو رسوا کوي شرمای واذان او اعلان بيد دي براءت من الله طرف الله او رسوله او طرف رسولنا الى الناس يطول خلقتا يوم الحج الاكبر فورز حج اکبر حج اکبر د عربو په وخت کې او د سلف وخت کې اصطلاح دا و چې عمره تبه حج اصغر ویلو او حج تبه حج اکبر ویلو. په بعض خلک چې ذکر کوي چې کله د جمعې فورز باندې عرفه راشي هغه حج اکبر وي. نو دا ندی ثابت ان الله من اعلان دا دے چې یقینا الله بریون بیزار دے من المشرکین د مشرکین او رسوله او د الله رسولم بیزار دے ورسوله پر په سره دے تعریفونو ولا لیکلی دی یو سره قرات کو نو هغه د سی ویلې چې الله بیزار دے من المشرکین او رسوله د مشرکانو او د رسول الله بیزار دے الله دا خو معنا غلطه شولا چې الله به زاره د مشرکین او د رسولنا کله مجرور ویل شي. دا خبر ورسید علی رضی الله عنه ته چې یو کس د سی ولستا چې ان الله بریء من المشرکین ورسوله. علی رضی الله عنه ابو الاسد ادویلی هغه امر وکړ چې تراشه د نحوی قاعده او تو خدای وای دا تم دا ولیکا هغه زینه د نحوی بنیاد شروع شو. ولی د نحوی بنیاد کې خلق عبارتونه غلط نه وای. دلته ورسوله دې معنا الله د مشرکین به زاره دي او رسولم ته به زاره دي. فین تم گجر تاسو توبه وی استلاف او خیر لکم دا کار ډیر غوړه دي تاسو لپاره. وان تولیتم او دا اعلان ام وکي چې وګرځي تاسو د توبه نه فعلموا بشيء انکم یقینا تاسو غیر معجز الله نیوی تاسو کمزوری کون کی الله لرا نشي کمزوری کول الله لرا. وبشر الذين اسروا ورغا کسان ته جو پر کله بیا عذاب الیم عذاب درناک باندې الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا. دا اول ډلې احکام ذکر کړي دا اول ډلې احکام بیان شو. نو کله چې مکه فتح شولا نو مشرکان دوه ډلې وي یو بنو زمرا او بل بنو کنانا دا دوه لوی خاندانونو هغه ام عهد کړو د نبی سلام سره یو وخت پورې چې موږ متاثر جنگ نکوا او موږ د سمو ویو نبی سلام ورته ویلې چې سیدا باغوی عهد نه مات کړي مشرکین مکه او بشانغه عهد مات کړ. هر کله چې اعلان برائت شو مهلت ورکړل شو څلور میاشتې پس بجنګي نو اوس هغه نور مستثنا کوي هغه مشرکان چې له وزن نه مات کړي الا الذين مگر کسان عهدتم من المشرکین چې له وزن کله تاسو د مشرکین نه ثم لم ينقصوكم بے کمین دے کلے ستاسو سر ستاسونا شیئن منند اتیزا
ولم يظاهروا امداد نه دکلی علیکم په خلاف تاسو احدا من دبل چا سره فاتموا الیهم عهدهما پورا کئی سره لوز د الى مدتهم د مودی پورې ان الله یقینا الله چې يحب المتقین من کئی متقین سلام څوک چې ځان د بیل حسین بچ کړي. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين آیت متعلق د داول سره چې فسیحوا فی الارض 4 اشهر هغه خلک چې له وسه مات کړي د برات سره شوي دي نو حکم یې وسی ذکر کړي. فاذا انسلخ الاشهر الكل چې وتلی هغه میش دي شوال ذو القعده ذو الحجه محرم دا میش د عزت دي کله چې تیر شي الاشهر من میش د حرمت الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين بوجد مشركان لرا حيث وجدتموهم تم ذلك جمندق لرا وقضيا وخذوهم ونسيدوا لرا واحفروهما اور آگیر کئی دی پا قلاغانو کی وقعدو لهم وکین دی تا کل مرصد منا پا عرب ورچکی دی دا تشدد ہوئی چی دی ملکی فا ان تابو کچی توبی وی صلاح و آقام الصلاة و پابندی دمان زوکل الاوات زکاة و زکاة ورکو فخلو سبیلهم نپی دی بیدتو الارا ان اللہ یقینا اللہ چی دی بخنکو انکے دی ورحم کو انکے دی دلتا اللہ وی کدمونس پابندی وکلو زکاة ورکو پیو تسموی ہوئی. بنو حنیفیہ چاغیر زکات مانعین و زکات نه ورکو ابو بکر رضی اللہ عنہ ته دیو زکات نه ورکو ابو بکر رضی اللہ عنہ اراده وکړه چې دې سره جنگ وکړي قتال سره وکړي عمر رضی اللہ عنہ ته څنګه دې سره جنگ کې دي مسلمانان دي منځونه کوي نو ابو بکر رضی اللہ عنہ یو استدلال کړو چې څوک فرق کوي معنا د مانزو د زکات زو سره قتال کو اصل دلیل دا آیات ہو چې الله امن د خلق متعلق کړي دی په اقامت الصلاۃ پورې او په ایتاء الزکات پورې نو دی کی چې یو نه نو امن پم نه کړه څوک مونږ کې زکات ور کوي نو دی له امن نه که څوک مونږ کې زکات نه ور کوي دی له امن نه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله دا دریم قسم د مشرکین ذکر کوي ستاسو ملک جوړ شو دار اسلام جوړ لے دار الخلافت او دار الاسلام او کافران خلق هغه دې تشی داخله دله خو لیکن چې هغه غواړي چې موږ دار اسلام ته داخل شو نو خیر د اجازه ورکړي. وین احد من المشرکین او کثیر ته یو تن مشرکان نو د حربانو نا استجاره کا من طلب د پناهي وکي پناهي طلب کی فاجر ہو منا پناہی ورکا حتی تردی پوری یسمع کلام اللہ چی ورید اللہ کلاما مقصد بدائی چی دی اللہ کلام ووری ثم ابلغ مأمنا بیورس ویدام زید امن خبلتا زید امن تیورس تو مطلب زید امن خبلتا منا سرحد ته به ورسوي علماء لیکلي دي د استنباط په تور باندې چې دله پناهي او پاسپورت د څلور میاشتو نه زیات نه ورکول کیږي اسنه چې بدلته مسلمانانو په ملک ورانه شروع ثم ابلغه من به ورسوي دا مأمنا زید امن خپل تا سرحد باندې ورواړوي ذالک بانهم دا په دی وجه یقینا د قوم لا يعلمون قوم دي علم نه لري نو علم چې په قران باندې حاصل شي قران واوري نو به وجه کوم دی د اصلاح شي. کیف یکون للمشرکین ترنګ بل پاره د مشرکانو عهد منا اعتبار د لفظ دي توسوي جواب د معنی اول مخیوی لري سره قتال کوي سوال لازم دې سره منګ لیکل کړي دي چې رس کاله بجنګ نه کو نو ولې لوز ماس کو کنه الله جواب مشرکان لپاره لوزونه نشته. کیف یکون سرنګ بشیر المشرکین لپاره د مشرکان واحد منا اعتبار د لوز عند الله پنځ د الله او عند رسول او پنځ د رسول الا الذين ما سوا دا کسان عهدتم چې تاسو سره لوز کړی دی عند المسجد الحرام په خوا د مسجد حرام کې فمستقاموا لكم سو پوری چې دای برابر ولاړی په عهد باندې تاسو لا فاستقیموا لهما تاسو برابر ودرېږئ د دې لپاره په عهد باندې ان الله یقینا الله چې يحب من المتقين متقين سلام
کیف وإن یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ. دا اوس لوازم راوړي د نقض. مقصد دا د څنګه د مشرکین عهد د اعتبار ده او علتونه د قتال هم ذکر کړي. دیارلس علتونه ذکر کړي. اذا دیارلس علتونه په دې کې راځي نو عهد د اعتبار نشته ده. دا اول آیات ده. کیف وإن یظهروا علیکم منا څنګه به وإن یظهروا علیکم منا کدی غالب شي پتا سو باندې لا يرقبوا لحاظ نه کوي فیکم پتا سو کې الا منا د قسم یا دوی منا د الا منا د خپل ولي ولا ذمتنا نه د لوزم يرضونکم تم داله منا د خوشاله کی تاسو بیا فاهم منا په خلو باندې چې موږ تاسو سره عهد ده وتابع قلوبهم وحال دار چې انکار کوي دا غي د سنن د عهدنا واكثرهم فاسقون او زید دین بلوزری دا دریم الا شزید دین بلوزری اشتروا بیاات الله دې څلورم ذکر کوي دی اخلی بیاات الله منا ومقابل د الله د آیاتونو کې ثمنن پیسې قلیلا لګي فاستدوا عن سبیله نو دی اوړي دلی دي تدل تلازمی دي دا پنځم خصلت ده دوی فسدوا عن سبیله منا دی اوړي دلی دي د الله لارنا انهم ساء ما كانوا يعملون داش پغم خصلت ذکر کوي یقینا ډیر بد دی هغه چې کوم عملونه کوي لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه اولئك هم المعتدون. تبد اعمالنا یو عمل دا ده لا يرقبون ذکر عتب نه لیکل کته شل کوم سره موږ سره به دشمنی زکا لحاظ بنه کوي د لوزا د نور مومنان سره به دشمنی نشته. جواب دار دې اس مومن بارک د لحاظ دینه کوي لا يرقبون لحاظ کوي په مؤمن منا د اس مومن بارک الا منا د خپل ولي ولا ذمه منا نه د لوزا واولئک هم المعتدون او داخل قاضی سے ته کون کی دا څلورم اولئک سردا وم خصلت د دوی ده فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة منس کی جملہ معترضه ذکر کئی ترغیب توبه تا فإن تابوا کچری دی توبه ویستلا وأقاموا الصلاة پابندی وکړه مانځه وآتوا الزکاة او زکات ورکا فإخوانکم فی الدین پسنو استاسو په دین کې ځکه انما المؤمنون اخوه منان رونورون دین ونفصل الآیات الله وی تفصیل سره بیانو موږ آیاتنا نفصل منا جدا جدا بیانو موږ آیاتنا لقوم يعلمون لپاره دا قوم چې هغه علم لري او پوهیږي وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. دی آیت کی دو توجیهات دي یو دا ده ان په خپل معنا باندې ده ان اغازه کی مستعملیږي چې هغه کار لا نه شوی معنا کوکړي شي دا کار او دا کار وکړي نو دې کې مراد هغه مشرکین دا عهد والا کاغه عهد مات کو نو هغه د پرم دغه فیصله حکم دی دیم حکم دا دی چې دا صفات دا مسلسل دا روان دي نو ان په معنا د ایز دی کله چې دوی مات خپل قسمونه وانک ثمنا کدی مات کی ايمانهم قسمون خپل من بعد عهدهم رسل عهد دوینا وتعنوا في دينكم او عیب لګول د استاسو په دین باندې فقاتلوا پس مکه ائمه الكفر مشران د کفر مشران امړه کوي عیب لګول استاسو په دین باندې تعنو لګي په دینه اهل ذمه نو که اهل ذمه په دین باندې تعنو لګي ذمه ختمي انهم لا ايمان لهم يقينا نشد قسمون معتبر د دوی لپاره لعلهم ينتهون د لپاره چې دوی منشد کفریاتنا الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول مخکې ویل چې نفس قتال کوي اوس تیزی ور کوي په قتال او د خصلتونو ذکر کوي د سخت خصلتونو دي ولا سبو دي الله سم الا تقاتلون الله وتعالى ولي جنگ کوي قوما د قوم سره نكثوا ايمانهم چې
چې مات کړی دی هغوی خپل قسم او هم موقص یې کړی دی کوشش یې کړی به اخراج الرسول په ایستلو د رسول وهم بدؤوکم او دوی شروع کړي په تاسو باندې په قتال کې اول مره معنا اول سلام دوی اول ځل قتال شروع کړي دي اتخشونهما آیات تاسو یریږئ د دوی نه الله بس الله چې احق ډیر لایق دی ان تخشوا تاسو یریږئ لاغنا ان کنتم مؤمنین کچیرته یو تاسو مؤمنان قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين داوس امر راغی د قتال چې جنگ سره وکړي قاتلوهم جنگ وکړي د دوی سره يعذبهم الله عذاب ورکړي دوی ته الله بأيديكم تاسو په لاسونو باندې ويخزيهم او بشرمي الله دوی لرا وينصركم والله بمدد کوي تاسو عليهم بمقابله د دوی کې ويشفي صدور قوم مؤمنين او شفاء ورکړي الله تیرے دا قوم دا مومنانو تام ویذهب غیر قلوبهم دا بلا پیدا ذکر کئی لری بکی اللہ غیر قلوبهم قصہ دسلون دا کافران ویتوب اللہ قبول والد توبی بکی اللہ مہربانی بکی اللہ علام یشاء بچا چقواری واللہ علیم حکیم واللہ کوئی دیو دا حکمتن والا دیم ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا تیږي وسو تشجيع على القتال ذکر کوي تیزی په جنگ باندې او د عقیده لپاره وجه ذکر کوي او شرط لګي لپاره د برائت چې برائت کی قتال شرط ده بل بغیر ترک الولیجه شرط ده ام حسبتم استاسو دا ګمان دي ان تترکو معنا چې تاسو پرې خدل شي اسی بغیر د فرضیت د قتال نه ولما يعلم الله حال دا چې تاسو پرې نه ښکارا کړی الله الذين كسان چې جهاد کړي منکم تاسو لا ولم يتخذون دين ولي من دون الله سوا الله ولا رسول سوا رسولنا ولا المؤمنين او سوا د مؤمنان ولي جتن څوک دوست رازدار ولي جا ولجنه دی ولي کیږي ورنه وتلو تا منا ته اغسل کې ورنه وته یا منا د مشرکانو سره به ولي جن ساتي والله خبير بما تعملون الله خبردار دی پاس چې تاسو کوي ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اصل کې دوی معنی ذکر کوي تاسو اعتراض وکي چې ولې تاسو د مشرکین او عرب سره جنگ کوي دوی خود الله د جماعت خدمت کوي د بیت الله هغه بات کړي او صفائی کوي خدمت یې کوي غلاف ولراولو نو دوی خو جماعتونه جوړیا جنگ سره نه پکار الله جواب کوي ما كان للمشركين ما نذا ما كان ينبغي للمشركين ندی مناسب د مشرکان د پاره ای یعمروا مساجد الله چې آباد کی د الله جمعتونه مشرک سره د الله جمعات نه جوړي باید مسلمانان ایمان کی کافران دغه رنګ مشرکان شاهدین علی انفسهم چې گواہی ورکړي په خپل ځانونو باندې بالکفر د کفر اولئک حبطت اولئک الله اذا کسان اوس یو سره د هغه وی چې کپتانه جمعات جوړي اجر به کنا الا اولئک حبطت اعمالهم دا کسان برباد دي د عملونه د نیکی عملونه وفي النار هم خالدون وفور کې بعد همیشه اوس برعکس ذکر کوي جمعتونه بسوق جوړي انما يعمر مساجد الله يقينا اباديت الله جمعتنا من امن سوچ ایمان راوړي بالله بالله عمارت مسجد دو قسم دی یو ظاهري چې مؤمنان کوي دویم باطنی په عبادت سره واليوم الاخر وفرض اخرت واقام الصلاه وپابندی کوي د مانځه او ات زکات ور کوي زکات ولم يخشى الا الله نيريږي مگر دی الله نه فعسى اولئک پس امید چې داخله یکونو من المهتدين تشهد او هدایت والاونه دلیل پرې سوچ جمعتونه جوړي باید تاسو پازان کې پیدا کی اوس به کی اضافه کوي اجعلتم سقایت الحاج
آیا تاسو غړي سقایت الحاج منا او باور کوي حاجانو ته سقایت الحاج منا او باور کوي حاجانو ته وعمارة المسجد الحرام وبعدول د جمعه د مسجد الحرام کمن منا ګرځوي تاسو دا پشان د هغه چا کمن امن چې ایمان راوړي بالله بالله والیوم الاخر او ورځ د آخرت یو سړی دی مشرک دی جمعه جوړي بل سړی مؤمن دی په الله ایمان لري دونه برابر دین دی برابر وجاهد فی سبیل الله جهاد کې د الله په لار کې لا استوون عند الله دین دی برابر د الله په نسبت باندې والله والله چې د الله هدایت کوي القوم الظالمین قوم ظالمانو ته الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا وصحال المؤمنان ذکر کوي او بشارت ذکر کوي هغه کسان چې ایمان راوړل دي وهاجروا هجرت وکړي وجاهدوا جهاد وکړي په سبیل الله د الله په لار کې به اموالهم خرج کولو د مالونو او انفسهم په خپل نفسونو باندې اعظم درجه من دل پر لوی درجه ده عند الله په نزد الله واولئک هم الفائزون داخل غاز دوی کامیاب دي يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان منزدیر ورکوي ربهم رب دوی برحمت برحمت سره منه ضرب دلانا ورضوان او برزامن سره وجنات من او پډیرو باغونو سره لهم دوی لپاره بیا پای کې نعیم مقیم نعمتونه به همیشه خالدین فیها همیشه وي پای کې ابدا همیشه ان الله عنده يقين الله سره اجر عظیم اجر دی لوی يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان دا جواب دے دریم مانع سوال راځي چې د مشرکین مکی والا سره زمون خپل ولیدا د چا په پلاران دي د چاورونه دي او خپل خپلوان دي څنګه وسره موږ قتال وکړو الله جواب کوي قتال وسره وکړي دوستانو سره پرې دی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولا تتخذوا من آباءکم پلاران استاسو و اخوانکم ورون استاسو اولیاء په دوستۍ ان استحبوا کله چې هغه خو ګڼه الکفر کفر علی الايمان په ایمان دې کې زامن دې ذکر کړي ځکه پلار لپاره بچی تابع او محبتي ومن يتولهم چاچ دوستانه وکړه دې استرام منکم استاسو نه فاولئک هم الظالمون داخله خاص دې ظالمان دي قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم دا تاکید دې د باقبل لپاره او دا غینه ترقی کوي په دې کې اده ولایت تفسیر ذکر کوي قل تورته پیغمبر ان كان آباؤكم کثیر دې پلان استاسو ابناؤكم زامن استاسو اخوانكم ورون استاسو ازواجكم ببین استاسو وعشيرتكم او خالدان استاسو اموال اخترقتموها مالنا چې تاسو ګټلې دي او تاسو ګټای وتجارتنا تجارت او تخشون کساده چې دې کې تاسو داخله د کوټه کې دلونه او مساجد ترضون او کورونه چې خو تاسو احب الیکم من اخذ تاسو من الله دلانا ورسوله او د رسولنا او جهاد فی سبیله او د جهاد د الله په لار کې قدم خوخي د جهاد نو د الله او د رسولنا فتربصوا انتظار کوي حتی در دې پورې یاتی الله به امر شرع ول الله تعالی خپل کارو خپل فیصله عذاب د دنیا والله والله چې لا يهد القوم الفاسقين هدایت نکي توفیق لور کوي د هدایت قوم فاسقانو ته مفسرین لیکلي دي وای دا ډېر سخت آیات دی په بندگانو باندې هر مسلمان د ځان سره انصاف وکړي چې آیا دا انسان دی ځان وګوري په دې آیات کې کوم اسلام چې په دې آیات کې ذکر دی چې آیا دا ما کې شته کنه ډېر ګران خبره ده امام رازی وای دا آیات دلیل دی چې یو طرف ته د دین یو مصلحت دی بل طرف ته د دنیا بشمار مصلحتونه دي دین غره او دنیا پرېدا دا فریضه ده د هر مسلمان دلته الله یو طرف د تجارتونه دي کورونه دي قوم قبیله خپل خپلوان دي بل طرف ته الله دې جهاد دې رسول دې الله او رسول او جهاد په خووي نور مالونه او تجارتونه او کورونه خپل خپلوان دا ټول پرې دی چې کله تاسو ردی کې مخالفي لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ولو يوم حنين دی کې بشارت دې بن نصرت مخ کی ویلې بایکاټ وکي خپل خپلوانو سره چې کله مشرکان الله لپاره نو چې کله بایکاټ کو الله تعالی سره مدد وکي
او اعتماد په دغه شینو باندې مکوئ بلکې اعتماد په الله باندې وکړئ لقد نصركم الله فتحقیق سره مددونه کړي دي تاسو سره الله په مواطن کثیره په ډیرو ځایونو کې د غزاګانو کې غزواتو کې الله تاسو ډیر مددونه کړي دي مواطن کثیره مواطن نمران مغازی غزاګانې د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې واړه او لوی غزاګانې او ستري اتیا غزاګانې شوي په کومه کې چې نبی صلی الله علیه وسلم شرکت کړي دي امام بخاری په خپل کتاب کې راوړي دي چې 19 غزاګانو کې نبی صلی الله علیه وسلم شرکت کړي دي برخه په کې اغسطه وا په دې ټولو کې د الله امداد او سوال پیدا شو چې په حنین کې په حنین غزا کې خو الله امداد نور علی غلې هغه کې کافرانو په مؤمنانو باندې غالب نو الله جواب کوي چې نصرت د الله په ورځ د حنین امو حنین دای وادي و د مکه او د طائف منځ فتح د مکه نه وروسته اعلان وشو چې جنگ وسره وکیا او سوچ جنگ وسره وکړو مؤمنان صحابه دول سره کسانو کافران تلور سره کسانو غشو اشتلو کې ډیر تکړو نو الله ما مدد کړي دي او تاسو چې داول نشکستو کړو تاسو نقصان کې نقصان دې ذکر کړي دمواتنا کثیره منا پډیرو زینو د غزاګانو کې و یوم حنین او پرز د حنین اذا جبتم کله چې لوی کې واچولې تاسو کثرتکم تاسو ډیروالی مسلمانانو ویل چې موږ ډیریو ځکه نوې اسلام راوړیو پر د دین نه خبر په ډیروالی باندې فخر وکړو چې موږ نن ډیریو زموږ مقابله څنګه شي کول فلم تغني عنكم منا دبنقل تاسو نه ډیروالی شیئن منا چې وضاقت علیکما اور اتنګ شو پتا سو باندې اسمکا بیمار خبر سره د پر اخوالنا ثم ولیتم مدبرین به تاسو وګرځیدل شاکون کې ثم انزل الله سکینته علی رسوله حدیث کې راځي نبی سلام خپل سورلې نه راکو شو چې اسنه ازما سورلې وتختی نو خلک وای چې نبی وتختی او خلکو تیغه کو انا النبی ولا کذب انا ابن عبد المطلب اے خلکو ز نبی ام دروغ نه زد عبد المطلب بچای ما ثم انزل الله سکینته بالله نازل خپل تسلی علی رسوله پر رسول باندې او علی المؤمنین او مؤمنانو باندې وانزل جنودا اور نازل کړي لخر د ملائکه ولم تروا چې تاسو نه لیدلې وعذب الذين وعذاب ورکا کسان تا کفرو چې کو پر کله قتل او قید سره وذلك جزاء الكافرين ودادا بدل کافرانو ثم يتوب الله بالله مهرباني وکلا من بعد ذلك رسل دینا ونن ورا بیرال چرمنګ اسلام راوړ خزو معلوم امر کا نبی سلام ته خزم نیولې وینځي معلوم ته نیولې نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل خزي بدر کو معلوم نو واپس کیږي من بعد ذلك رسلنا على من يشاء فجاج غختلام من صحابه ما کړو او دی کافرانو ډیر خلکو له توفیق ورکو د ایمان والله غفور رحیم والله بخنه کون کې دے او رحم کون کې دے یا ایها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام دا آخری معنی ذکر کړي جواب دا آخری معنی جواب ذکر کړي معنی ادا وکړه چې دي مشرکینو او مشرکینو د مکی والا او د دې مشرکینو سره د عربو سره برائتونه وکړې شو او قتال سره وکړو برائت سره وکړو نو د دې مشرکینو د غرنګ د نور ملکونو نه موږ له آمدنی راځي هغه آمدنی وبند شي چې موږ سره جنگ وکړو به موږ غریبان شو غربت براشي الله دا غي جواب کوي ور سره د برائت پوره طریقه کوي یو طریقه دلته کوي برائت کې ابوبکر زانو ته خبر ولېګا چې اعلان وکا چې ګورم مشرک سره به جمعه ته ناراضي حج له ناراضي یا ایها الذين امنوا ایمان والا انما المشركون نجس یقینا مشرکان فلید دي مراد نجاست نه نجاست باطنی دي باطنی دي اگر که بعض صحابو ته نجاست ظاهری مغسته ولکه ابن عباس رضی الله عنه بارک راضی هغه ویل من صافح مشرکان فلی توضا چا چې مشرک سره مصافحه وکړه او داس دی الله مشرکان نجس دي
فلا يقرب المسجد الحرام نبران نزدیکی کی مسجد حرام تا بعد عامهم هذا رسل دے کالنا ولی بن راضی زکا دیب التواف عریانن کو بربند بے طواف کو بیت اللہ نا جامع بے استری بے طوافن بے کول وان خفتما کچیر تاسو یری گئی عائلتن منا دلوکنا فسوف یغنیکم اللہ عزر دے مالدار بے کی تاسو اللہ من فضلی دا فضل اللہ انشاء کو غالی ان اللہ علیم حکیم قنن اللہ پویدی و حکمت والا دے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ دی جلد دی صورت دویم باب دے دویم حصہ دا وہ دی اس آیت پوری دی کی ذکر کئی قتال داہر کتاب و کافرانو داغیر پارا دیالس وجہ راولی نمخ کے پشار بدی اول آیات کی دینا آغا ذکر کئی او دری وجہ ذکر کئی بنیادی چریس رجنگو لیو کئی زکا لا یؤمنون او لا یحرمون او لا یدینون جنگو سرو کئی یو تخفیف ذکر کئی چی حتی یعطو الجزیہ جزی تو جزیہ ولی وی زکا اصل کتاب بدل دا حفاظت دوئی بدار اسلام کی دی بمن حفاظت کو مسلمانان بے حفاظت کی داغی مقابل کی بعدا کافران مسلمانان اللہ تنخواہ کی بے مفسرین لکلی روح المانی وغیرہ کہ کافر خلق با دا مسلمانانوں پا پوچ کی دا مسلمانانوں پا لخکر کی ناخ لی زکا کافر سر محافظ نشی کے دلے مسلمانان بے حفاظت کی قاتل الذین جنگو کہ اذا کسانو سر لا یؤمنون باللہ چی ایمان دراوڑی پا اللہ شاندم مومنانو ولا باليوم الاخر ونپرز الاخرت ولا يحرمون حرام دغنی ما حرم الله وعد جل حرام کړی دی ورسوله رسول هو چې نشي حرام ولا جواب رسول بیان کوي کړه ولا يدينون او تابعداري نه کوي دی دین الحق معنا د دین حق من الذين كسان اوتوا الكتاب چور لشوی کتاب حتا تردی پورې یعطوا الجزيه چور کې جزيه ايدین معنا د لاسونو ایدین منا پخپل لاسونه مدا جیسی اور کئی ذلت دپارا وهم صاغرون او پدس حال کی چلی بجون تیرے پس ذلت کی بجون تیرے تکبر بنا کئی آغی دپارا علماء تحقیقات دی کلی دی یو بدا کافر یہود اوچت بنگلو کی بنوسی کی دار اسلام دغرنگی پلوی خارونو کی بجون تیرے حکمت کی وہ توظیفین اور کول کی وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله دی آیت کی دوی نور صفات نقصانات ذکر کئی او څلور اسباب د قتال ذکر کئی چولی دی سره جنگو کو زکا دی دا غلط عقیدی وقالت اليهود واليهود عزير ابن الله عزير سید الله دے دی و تسنگ د الله شي وای هغه به ویل موږ د سینې یو شته د الله نه پیدا شوی دی بلکې د سپي په شان دی لکه څنګه چې د پلار د پر یو ناس ولې سپي هغه ته تنوي یو چې د څو غاړي پلار ورکیا ځکه ابن عاطی لیکلی محرر الوجیز چې د مینې محبت د وجه نه به تسبیح وو حقیقتا زینو مراد د دی حقیقتا زینو ویل اردا د حقیقتا د الله زوی امام نشابوری لیکلی دی عزیر علیہ السلام یہود تا ډیره زمانہ پس تورات ویو تورات اتواری دی یہود د عزیر علیہ السلام نا تورات ته ایزدو نو دی ویل چې دا د الله د علم مظهر دی او عالم الغیب دی دا عزیر دا د الله زوی دی ځکه په زوی کې د پلار آثار ښکاري نو دی کې د علم غیب آثار ښکاري نسوارا چوری د عیسی علیہ السلام ناشنا معجزات دي مړي ژوند کوي وغیرہ نو دی ویل دا خو اختیارات الہیه دي او د دې مظهر عیسی علیہ السلام دی نو دا د شل کې عیسی علیہ السلام چې د الله زوی ځکه زوی کې د پلار آثار ښکاري دا به دلیل خبرې وي وقالت اليهود واليهود عزير ابن الله عزير زوی د الله دی وقالت النصارى والنصارى المسيح ابن الله مسيح زوی د الله دی
ذالک قولهم دا وینا دوی دا بیا پایم منا صرف پخلو بدلیل خبره ده پخلو د یضایعون منا مشابهت کې دوی په وینا غانو کې قول الذين دا وینا دا کسانو سره چې کوپره کله یضایعون دا رد په مولین باندې چې مولین ته وګوره دا مینه په شان خبرې کیا دا زوره نه من قبل منا مخکې د مخکو سره مشابه کوي وینا دا کسانو سره چې کوپره کله د منا د مخکنو سره قاتلهم الله لعلی تباکی ان یفکونا څنګه دی اوریدل کې دې شی د توحید نه څنګه اوړي اتخذوا سره وسنور اسباب ذکر کوي اتخذوا احبارهم منادین ولید د خپل مليانه او رهبانهم پیران ارباب من دون الله منا اختیار مند احکام او سوا د الله نه او الملائکه والمسيح ابن مریم او مسیح چې زوی د مریم دی وما امروا او دوی ته امر نو شوی الا ليعبدوا مگر دې لپاره چې مگر دې امر ته شوی چې بندگی وکي اله واحد یو اله لا اله نشد حقدار د بندگی الا هو مگر یو الله دی سبحانه پاک دې الله ما یشركون دا سنا شریک جوړایا يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون دا د لسم خصلت ذکر کړي د يهود او نصاراو چې د شپه ورځ لګېږي چې هغه دین د اسلام ختم کی او دې ته نور الله ویل کېږي اسلام ته یریدون منا کوشش کوي دا يهود او نصارا ايطفئوا منا چمبړ کی نور الله د الله رڼا بافواههم پخلو باندې ايطفئوا نور الله سورۃ الصف کی ليطفئوا راضي شکل د دې مفعول وي نو به په انداخلي کې ايطفئوا او دای مقصدی کله چې مفعول حذفي او مقصدی ولا بل ذکر کړي نو دلته د دوی مقصد دا دی چې اسلام ختمي ويأبى الله نغړ لا الا يتم نوره مگر دا خبره چې پوره کوي الله خپل رڼا ولو کوي الکافرون اگر کبدي غني کافرانو بد غني الله خپل رڼا پوره کوي هو الذي ارسل رسوله بالهدى دا الا ان يتم نوره تفصیل ده الله خپل رڼا څنګه پوره کوي هو الذي الله غزاد ارسل رسوله راویل رسوله بالهدى بهدایت او دین الحق او بدین حق سلام ليظهره دې لپاره چې غالب کی دادینا علی الدین کله منا ټول دینونو باندې ولو کرے المشرکون اگر کبدی غنی مشرکان